یا متکبر اے د لوی او د بزرګۍ خاونده څوک چې دغه اسم مبارک په کثرت څخه وایي الله تعالی به هغه ته عزت او بزرګي ورکړي او که په یو کار په پیل کې دغه اسم ډیر ځله وویل شي انشاءالله په هغه کار کې به بریالی شي. یا خالق اے پیدا کوونکیه که څوک دغه اسم اوه ورځې پرله پسې سل ځله ووایي انشاءالله د ټولو آفتونو څخه به وساتلی شي او که څوک دغه اسم مبارک تل ذکر کوي نو الله تعالی به یو ملائکه پیدا کړي چې د هغه دپاره به همیشه عبادت کوي او مخ به یې تل ځلیږي او چې څوک په جنگ کې 300 ځله ووایي د هغه دښمن به مغلوبه شي. یا باری اے پیدا کوونکیا او روح ورکوونکیا که کومه بې اولاده ښځه اوه روژې ونیسي او هره روژه ماتي په وخت یا خالقو یا باری یا مصورو 21 ځله ووایي او په یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبو روژه ماته کړي انشاءالله الله به اولاد نرینه ورکړي. یا مصور اے صورت جوړونکیا او روح ورکوونکیا که کومه بې اولاده ښځه اوه روژې ونیسي او د هر روژه ماتي په وخت یا خالقو یا باری یا مصورو 21 ځله ووایي او په یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبه روژه ماته کړي انشاءالله الله تعالی به نرینه اولاد ورکړي. یا غفار اے ډیر بخښونکیه که څوک د جمعې لمانځه وروستو دغه اسم مبارک سل ځله ووایي او په هغه به د مغفرت آثار راښکاره شي او که څوک د مازدیګر لمانځه وروستو هره ورځ یا غفار فرلی ووایي الله تعالی به هغه بخښل شوو کسانو په ټولۍ کې داخل کړي. یا قهار پر ټولو غالب خدایا که څوک د دنیا په مینه اخته وي هغه د دغه اسم مبارک په کثرت وایي الله تعالی د دنیا مینه به د زړه څخه لرې کړي او د الله سره به مینه پیدا شي. یا وهاب اے هر څه ورکوونکیه څوک چې په فکر او په مفلسۍ کې اخته وي هغه د دغه اسم د په کثرت وایي او یا دې ولیکي او د ځان څخه یې وساتي یا د چاش لمانځه په آخره سجده کې دغه اسم مبارک 40 ځله ووایي نو الله تعالی به هغه ته خلاصون ورنصیب کړي او که څوک خاص حاجت لري نو د کور یا د مسجد په انګړ کې دې 3 ځله سجده وکړي لاسونه دې پورته کړي او 100 ځله دې دغه اسم ووایي الله تعالی به حاجت پوره کړي. یا رزاق اے روزی ورکوونکیا که څوک د سحر لمانځه مخکې د خپل کور په 4 کنجونو 10 ځله دغه اسم مبارک دم کړي الله تعالی به په هغه د رزق دروازې خلاصې کړي بیماری او مفلسي به هیڅکله د هغه کور ته رانشي د ښي کونج نه دې پهل وکړي او مخ دې قبلي لوري ته وساتي. یا فتاح اے مشکل حل کوونکیا که څوک د سحر تر مانځه وروستو دواړه لاسونه په سینه کیږدي او 70 ځله د دا اسم مبارک ووایي د هغه زړه به د ایمان په نور منور شي انشاءالله. یا علیم اے د بې اندازې علم خاونده څوک چې دغه اسم مبارک په کثرت څخه وایي الله تعالی به په هغه د علم دروازې را پرانیزي
صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.